د غیرت میډال دې زدر کوم خاوري او می سر دې بل می زدر کوم خاوري سپری دشت دې راشنه زرغونه سپری دشت دې راشنه. گام دیگر ستودنی در راستای خدمتگزاری صادقانه و به موقع برای مردم. په پلازمینه کابل کې د پاسپورت لوی ریاست دریو نویو پرانیستل شویو څانګو د دغه ملي سند په اخیستلو کې ولسته لا اسانتیاوې رامنځته کړي. د کابل کې د دریو زونونو سره الحمدلله د پاسپورت پروسه نورمال حالت روانه ده چې موږ الحمدلله په دې ورځو کې د شاهدان یو چې کله موږ هر هفته د سایټ خلاصېږي زموږ چې خلک ثبت نام کوي د ریاست لپاره او د زونونو لپاره یا دریو څانګو لپاره سې شنبه خلاصېږي. نو سې شنبه چې کله موږ سایټ خلاص کړو تقریبا هغه کسان زر نه پوره کېږي. دا په دې دلالت کوي چې خلک اوس الحمدلله پاسپورت نورمال حالات روان دي. نن ماجوید دی پاسپورت د تمدید لپاره راغلی پرون پرون آنلاین ثبت نام وکړ پرون فورمه راووتله پیسې مې بانک ته ویل کې نن راغلم غواړم چې باندې پرې پخوا به 15 میاشتې 15 میاشتې یو کال کې به نوبت نه رسېده اوس فضل د خدای د یوه هفته کې 2 ورځې 3 ورځې کې نوبت رسېږي. دا خو واضح خبره ده ډېر سهولت راغلی ده ولې چې مخکې به مرکزي څانګه او نورې څانګې به نه وي هغې ته به میاشت 2 میاشتې 1.5 میاشت هم خلکو نوبت هغه کوه. اوس خو واضح خبره ده چې څانګې ډېرې شوي دي او خلکو ته په اسانۍ سره نوبت ورځي. والا فعلا چې موږ راغلي یو موږ ډېر راضي یو ترې نه لږ نه ډېر راضي یو ولې چې ښه منظم نظم برابر دی په نظم سره هر کس په قطار په نوبت سره هر چا کار کیږي واسطه بازی دا شیان پکې نشته لکه مخکې چې کېده. طوری که هر زون تازه ایجاد شده با ظرفیت کادرهای مسلکی هم از زنان و مردان برای مردم سهولت‌های زیادی را ایجاد نموده است. سہولت بیخي زیات شوی د خلک راضي دي ځکه چې په 2 ورځو کې دوی ته فورم راوځي او په 3 ورځ باندې الحمدلله ټول کار خلاصیږي د پاسپورت. ما تقریبا 1 هفته پیش فرم خانه‌پری کردیم دیروز نوبت رسیده بود. سهولت همین شده که یک چند سایت باز شده دیگه مردم میتونن با آسانی پاسپورتاشون رو بگیرن دیگه فعلا بیشتر از مردم راضی است. ولس خو موږ د کار نه زیات راځي دا موږ د رسمیات د 6 بجو نه شروع کیږي بیا تر 4-5 پورې رسیږي نو اسه روزانه څومره خلک راځي ټول خلاصو نو ولس ان شاء الله راضي ده. هر څنګه دا وړتیا لري چې هر ورځ د پاسپورت غوښتونکو ته تر نږدې 2000 ټوګه پاسپورتونه اجرا کړي. درکوم خاوري د غیرت میډال دې زدر کوم خاوري او می سر دې بل می زدر کوم خاوري. اوس الحمدلله په ټولو ځایونو کې موږ د ورځې تقریبا د 2000 په شاوخوا کې مراجعین راغواړو راځي او خپل پاسپورتونه ترلاسه کوي. تقریبا په 13 څه باندې یوه میاشت کې موږ د یو څه کم یعنې 2 لکو په شاوخوا کې پاسپورتونه توجیه کړي دي په دغه 3 سایټونو کې یا 3 څانګو کې چې د دې الحمدلله ولس ډېر زیات راضي دی ځکه په اسانۍ باندې پاسپورت ترلاسه کولی شي لاسرسی په اسانۍ باندې ده الحمدلله. موږ ته د 3 زونو اسناد دلته راځي دلته ثبت نام یعنې ډیټا یې کوو چې د هر زون تقریبا 2000 اسناد موږ ته راځي مجموعاً د 3 زونو 6000 اسناد کېږي. روزانه موږ دلته ډیټا کوو پروسس ته لیږو بیرته خلکو ته کوو مراجعینو ته. اوس خو الحمدلله د موږ کارونه ډېر ښه منظم روان دي کارمندان مو تشکیل هم اضافه سوی ده ولس ډېر خوشحاله ده چې موږ ته څوک مراجعه کوي موږ ترې اکثره پوښتنې کوو 3-4 ورځو کې دوی آنلاین ثبت نام چې کوي ثبت نامونه یې راوځي. مردم همچنان با ایجاد سیزون از تلاش‌های وزارت امور داخله به ویژه ریاست عمومی پاسپورت ابراز خرسندی می کنند و این کار را یک اقدام ستودنی در راستای خدمتگزاری هرچی بهتر دولت برای ملت می خوانند. دا خو نسبت په خاطر ډیر سہولتونه راغلي ځکه چې په خوا په 3-4 میاشتو کې تقریبا یو کال پورې چاته نمبر نه راځي زما خپل 15 کاري ورځو کې نمبر راځي ما چې کله آنلاین فورم حساب کې 15 ورځ بعد ما ته زنګ راغی وایي چې تا نه 20 تاریخ باندې نمبر دی او پرون راغلو زما تذکره کې ستونزه او بیرته لاړو نن راغلو ان شاء الله کار روان ولس ته دومره اسانتیا او ساګلوي راغلې ده چې مثلا د سې شنبې په ورځ کوم نوبت ده
دوی چې په هغه ورځ نوبت واخلي، یوه ورځ 2 ورځې یا 3 ورځې دستي په آنلاین چک آنلاین ورته راوځي او دلې راځي. ډېر خوشحاله ده او بیخي په دې باندې اقرار کوي چې موږ له دغه ډېر خوشحاله یو، له د پاسپورټ ریاست د څانګې چې نوې جوړې شوې له دې موږ ډېر خوشحاله یو. ولس ته موږ دا پیغام ده چې یوه نفر ته هم په کمیشن کاري روپۍ ورنه کړي، دا یې خپلې روپۍ دي خو ور یې باید نه کړي. مثلا د آنلاین چک فورماسي راباسي 2,500 چا ورکړي، چا 1000 روپۍ ورکړي، 2,500 روپۍ د دغه فرمي ورکوي، نور د یو چاته هم اضافه روپۍ نه ورکوي. په دغه نویو پرانیستل شویو څانګو کې ټول لومړني سهولتونه لکه تمخونه، جماعتونه، د نارینه او ښځینه و جلا جلا خونه او نورې ټولې لومړنۍ اسانتیاوې برابرې شوې دي. به خاطر سهولت بیشتر به متقاضیان پاسپورت، نمایندگی های بانک ها و نمایندگی های اداره احصایی ملی در هر زون ایجاد شدند تا از جای وقت برای مردم جلوگیری شود. څنګه چې تذکرو مرکز دلته راغلی ده چې ثبت دلته کېږي او داسې د پاسپورټ لپاره د بانک پرچې هم دلته غټ سهولت ده. خلکو به دې ځای مخکې بیرون تلل، هلته ډېر په مشکلاتو باندې کله به ځینې ښار یوې برخې بل برخې ته به تلل، هملته به دوی خپل پیسې جمع کړلې. خو اوس دا ډېره د اسلامي امارت ډېره غټ همکاري ده له وطنوالو سره چې دوی خپل د بانک څانګې دلته راوړلې او خلکو ته اسانتیا رامنځته کړه او داسې کاغذي تذکرو باره کې هم اسانتیا رامنځته کړله. رئیس عمومی پاسپورت از مردم می‌خواهند که تشویش نداشته باشند. پاسپورت حق مسلم مردم است و آن را دریافت خواهند کرد. همچنان از مردم تقاضا دارد در هر پستخانه‌ای که در فرم خود نام آن را ذکر نمودند باید به آن پستخانه مراجعه نمایند. در کنار آن نباید تلاش کنند که بینظمی و هرج مرج را ایجاد کنند و یا از طریق کمیشن کاران به خاطر اخذ پاسپورت پولهای انگفت خود را مصرف کنند. د درې څانګو جوړول یا پرانسته دې لپاره و چې خلکو ته سهولت پیدا شي، خلک په اسانۍ باندې پاسپورټونه ترلاسه کړي. دا چې پاسپورټ دوی مسلم حق دی او د اسلامي امارت مشرتابه هر وخت دا غواړي، بلکې دا یې ارمان دی چې ملت ته د سهولت رامنځته کړي، اسانتیا رامنځته کړي. نو د ملت ته د اسانتیا رامنځته کولو په خاطر باندې مشرتابه داسې پلان لاره چې باید 3 څانګې نورې خلاص شي، بلکې 4 څانګې خلاص شي. الحمدلله موږ په دې باندې وتوانېدلو او 3 څانګې خلاص شولې او ډېرې مؤثره ده. مؤثره په دې معنا باندې چې مخکې به خلکو انتظار کاوه پاسپورټ اخیستلو لپاره، اوس ډېر وخت چې پوځي یوه هفته کنې په 3 ورځو کې بعد 4 ورځې بعد دوی ته نوبت رسېږي. الحمدلله نورمال یوه هفته بعد نوبت رسېږي او الحمدلله خپل پاسپورټ ترلاسه کوي، توی مراحل د خپلو اسنادو کوي. اوس چې دا 3 ساعتونه نه ایجاد شوي خلک ته ډېر سهولت ایجاد شوی دی. ما 3 ورځې مخکې شنبې په ورځ ما خپل فورم اخیستی دی، خپل لاس مې ډک کړی دی، نه مې پیسې پې ورکړی نه چاته هغه کړی دی. ډېر ته راضي یم. انشاءالله اوس دا پروسه ډېره شفافه ده. خلکو نه یوه جدي غوښتنه دا ده چې دوی باید حوصلې نه کار واخلي، دوی باید د خپل حق لکه څنګه چې زموږ ارمان دی، زموږ توقع ده چې په عزت سره ترلاسه کړي. همدوی نه هم داسې هیله ده چې د خپل پاسپورټونه په عزت سره ترلاسه کړي. او بل د خلکو نه غوښتنه دا ده چې د جعلکاري لارو نه کوششونه کړي. پاسپورټ تاسې حق دی، دا باور وکړه دا زموږ ارمان دی، هیله هم ده، سوال هم دی الله ته چې الله تبارک وتعالی موږ توفیق راکړي چې ملت ته زموږ په وس کې څه وي هغه نه زیات دوی ته اسانتیا رامنځته کړو، دوی ته سهولت رامنځته کړو. نو غوښتنه هم دا ده چې جعلکاري لارو نه کار وانخلي، بل خپل ثبت نام وکړي. هره سه شنبه د سایټونو لپاره موږ سایټ خلاصېږي، ثبت نام خلک کوي. باور وکړه زموږ 2 ورځې 3 ورځې سایټ خلاص وي خلک ثبت نام پوره کېږي نه. حالانکې اوس موږ مخکې به خلکو دا شکایت کوو، موږ مطبوعات تعقیب وکړ چې تاسې په سیسټم کې ستونزې دي. موږ بیا خپل سرورونه بدل کړل، موږ هلته کار وکړو، موږ خپل سیستم دومره قوي کړی دی الحمدلله چې اوس هر څوک لاسرسی ورته په اسانه باندې لرلی شي. هموطنان ما میتونن بسیار به صورت ساده برن ثبت نام بکنن به صورت آنلاین. من خودم به تاریخ 25 اسد ثبت نام کرده بودم و امروز تاریخ 31 هست که ما آمدیم به مدت 5 روز یا 7 روز میتونم به پاسپورت خود دسترسی بکنم. او په اخر کې مې یو غوښتنه د ګرانو هیوادوالو نه دا ده چې دوی کله ثبت نام وکړي او دوی نوبت ورسېږي باید په 2 هفتو کې دوی زموږ 3 څانګو ته مراجعه وکړي، خپل پاسپورټ ترلاسه کړي، په مراحل د خپلو اسنادو وکړي. که 2 هفتو نه زیات وخت تېر شي نو دوی بیا موږ نه تنګوي، بیا مجبور دوی بیا ثبت نام کوي، ځکه دوی د نورو خلکو نوبت نیسي، د نورو خلکو ځای نیسي چې 2 هفتو کې ته حاضرېدی نه شي. صبر وکړه، بله هفته کې خپل ثبت نامه قبوله کړي وقبوله کړه. دا پروسه خو درېږي نه. زه درکوم خاورې یو مې سر دی بل مې زه درکوم